اوس په دې روژې مبارکه میاشت کې داسې ځوانان هم شته چې د نامحرمو ښځو سره رابطې کوي، داسې ځوانان هم شته چې د نامحرمو ښځو سره ملاقاتونه کوي، یوازې خلوت کې ملاقاتونه کوي. دا نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې د انسان سترګې هم زنا کوي، خوله هم زنا کوي، لاس هم زنا کوي، پښې هم زنا کوي، غوږ هم زنا کوي. د سترګو زنا دا ده نامحرمو ښځو ته کتل، د لاس زنا دا ده نامحرمو ښځو ته لاس وروړل، د پښو زنا دا ده د نامحرمې ښځې په خوا روانېدل، او د غوږو زنا دا ده چې د نامحرمې اواز په غوږو باندې اورېدل. په روژه کې ته په زنا باندې اخته یې، نو به الله ولې عذابونه نه راولي؟ ولې به زلزلې نه راځي؟ دا د الله د رحمت میاشت ده. شیطانان الله سبحانه وتعالی بند کړي دي، شیطانان الله سبحانه وتعالی تړلي دي، لیکن ته دومره د شیطان نه واوښته چې په دغه میاشت کې هم ته زنا باندې اخته.